ستاسو خالده وه ځان چوک له ځم خود بیا بایستم کښېنه څو غواړې 300 روپۍ درڅه غواړم مه کوه یاره پټرول ګران دی نه کېږي ګرانه ګزاره نه کېږي ښه وه اسۍ درځه ځه د بچا خان چوک له ځم سمه ده ګرانه بیا به دې سم څو غواړې 200 روپۍ به درڅه واخلم ګرانه راوخېږه 100 روپۍ به درکړم وروره ای وروره 100 روپۍ ما ته راکړه رخصه ما یې کرایه کړه ده ته یې ولې ورکوې یاره عثمانه زړه مې غواړي سګرېټ پرېږدم یار زه خانه که زما په خوله کې سګرېټ مه پرېږده ولې دا اگر د دنیا دوکه درکړي سګرېټ دوکه نه درکوي که پریشانه یې که هر څه یې د شپې راپورته یې ودانه سګرېټ ولګو که چا دوکه درکړله هم سګرېټ ولګو که زما په خوله کې د یوه پاکټ څکې دوه وڅکوه څه وه دا دونه طبیعت سم وي او طبیعت یې مه بیا کوه ونسه یو دانه ته وڅکو یو به زه وڅکوم یا باید زه ښه نه څکوم داسې نه خرابوي یاره عثمانه بل ورځ ته تللې وې واده له دا سچ پر ما ویل نه وکړي یار یاره پرېږ خانه ولاړم واده له خو زه د ما څه پوښتنه وکړه پر ما څه تېرېږي ځه پر تا څه تېر شول وروره ولاړم دومره بد وشرمېدم چې حساب یې ولګ ولې وجه وروره ما چې دی ورته وکتل زوم در ما کشر و زه د جنار روان شوم څونه خبره عثمانه خیر دی چې خلکو له مرکې وراسې زه زوی ته واده کړم زه زوی ته واده کړم ونه وه زوی ته خو واده کومه نو ورو ما دغه پوښتنه کړل زه داسې واده کومه نه ای څه وایه درک درته وویل راته ویله اوس د پوښتنه چې نو که دی څومره واده د پوښتنه چې وکړه بیا ای لکه ته ولې دا خلکو ته چې زه واده نه کوم بابا زه په دا وجه واده نه کوم زه د ښځو څه بیریږم ای زما ساده زویه چې واده وکړې د یوې ښځې څه به بیریږې دا نورې به ګردې خوند درکوي علي کور وله یاره عثمانه په دې دنیا کې دې پر زړه کم ارمان دی ګرک خانه بس ارمان مې دا دی چې په دې دنیا کې وای نو به ما ارمان درته ویلی وای نو ته اوس چیرې یې زه خو په پاکستان کې یم ته ما پېژنې چې را روانې خبرې کوې ته څوک یې زه د چا سړی یم تا ته دا معلومه ده چې را روانې خبرې کوې زه د دا سړي سړی یم او زه د ده ښځه یم پهلوانه یو سوال به پر در وکړم جواب یې راکړې ولې نه ورور د دا سوالو دپاره خو ما جلا یو ټیوشن ولی دی وروره نو دا سوال دا دی یو په تیز باران کې یو سړی را روان یې په دا باران کې کور ته چې راسې د سر یو بېشته یې نه نوند دا کم سړی دی